پاکستاني ته چې د سعودي عدالت چې د 10 کاله سزا واوروله او 3 میاشتې چې د په جیل کې وسته دغه نه پس چې د سعودي عدالت ولګید او د چې د رها کو او به چې د 20000 ریال ولا هم ورکړلو او کمی کمپنی کې چې د کار کاوه هغه ته هم ویل چې تاسو ولا 20000 ریال ورکړئ مرګور د پاکستاني واقعره که تاسو اورئ تاسو به هم حیران شئ کله ناکله دې واقعره چې کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای د سیټ چې تاسو نوجوان ښکاری کنه د نوم ارشد د دې تعلق د خیبر پختونخوا سره او د چې د سعودي عرب ته تلو په سعودي عرب کې د مزدوري کوله په یو کمپنی کې و دې چې ارشد چې د یو مور واغ ډیره زیاته بیمار و او د ارشد چې د دوه خويندې د په کمپنی کې چې د کار کول او ژوندۍ چې د ډیره خیسته تیرېدله یو ځل داسې شو لکه چې په دغه کمپنی کې چې د یو سعودي د دنیا نه رخصت شو یو سعودي چې د پتن لګي چا وجل او دغه الزام چې د ارشد باندې ولګید ځکه چې ارشد چې د په خپل باندې داخلي نه تیز نه و هغه ساده غونتی و هغه خو چې کله عدالت ته دی ولاړل په عدالت کې چې د ټول ثبوت ته پیش کړل داغه نه پس چې د ارشد باندې د مقدمات درج کړل چې د سعودي چې کوم شهري دی نو دا چې د پاکستاني ارشد چې د دنیا نه رخصت کړل کله چې دا خبره وکړه داغه نه پس چې د عدالت ولګید او ارشد ته چې د 10 کاله سزا واوروله 10 کاله سزا واوروله داغه نه پس چې د ارشد خپه شو ځکه چې زما مور چې د هغه بیمار ده دغه هنور څوک نشته ځکه چې ارشد چې د خپل کور کې یو او دغه نور هیڅ څوک نشته ځکه چې هغه خپل بیمار مور برا یاد کړل او هغه چې د سوچ وکړ چې زما دوه خويندې دي دا هم په کور کې دي او دوی به وسه کیږي نو ارشد چې د پسترو کې اوخ کې هم راغلی ځکه چې ارشد ته چې د سعودي عدالت چې د 10 کاله سزا ورولې و ارشد سره نور کسان هم نو ځکه چې هغه بالکل یوازې هغه چې د په جبه باندې صحیح نه پوهېدو هغه د خلینو چې د تیز نه و نو عدالت ته 10 کاله سزا وروله داغه نه پس چې د کمپنی یو کس چې هغه سی سی ټي وي کیمرا چې کوي هغه سی سی ټي وي کوم فوټیج چې د لاول ورکشي بیا چې د یو کس را پیدا کړل او دغه سی سی ټي وي فوټیج چې د راوغستل او بیا عدالت ته ویول کله چې په عدالت ته خو دل کنه چې کله چې دغه سعودي شهري چې د چا وجل دي نو د تر زوی وجل او ځکه چې د پاکستاني چې کومه کس ته مسافر نو دا چې د بیګناه قید شو دغه نه پس چې د سعودي چې کومه عدالت نو هغه دا فیصله وکړه کنه چې د پاکستاني ته چې نو د چې 3 میاشتې په جیل کې تیرې کړې دي او د چې د دې به ته د روپۍ ملاويږي نو سعودي عدالت چې د 20000 ریال ورکړل چې 20000 ریال چې د تواله څخه چې تا 3 میاشتې چې بے ګناه په جیل کې تیرې کړې داغه نه پس چې د سعودي چې کوم عدالت ده نو هغه به دا حکم هم وکړو چې د کومې کمپنۍ کې کار کولو نو هغه کمپنۍ والا ته وی چې تاسو 20000 ریال چې د پاکستاني لور کوي ځکه چې د سره زیاته شوی ده سی سی ټي وي فوټیج چې تاسو مخ کې نو راوړل او تاسو صحیح معلومات موږ نه راکړ نو دی وجه نه چې د دیتا 40000 ریال چې په 3 میاشتو کې چې د تر راټول نو بل طرف ته چې دا ډیر زیات پریشان او په دې باندې چې کوم مور و نو هغه ډیر زیات بیمار او هغه حالت ډیر زیات خراب وو د دوه خويندې دا په کې ډیر زیات پریشان وو کله ناکله په مسافرۍ کې دي حالات راشي کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای یو مسافر چې وایي چې دا څه ونه شي واغه شانکار وشي چې تاسو به ذهن وغځيږي دا چې د ارشد د خیبر پختونخوا سره تعلق او د سره چې د په الله کې دې شي امتحان نه واستو چې تاسو سوچ هم نشئ کولای خو الله پاک له به ته هم ژوندۍ برابر کړل او 40000 روپۍ چې د دې ته ملاو شي 40000 ریال چې دې ته په 3 میاشتو کې ملاو شو ملګرو آیا په دې باره کې تاسو خو دې کمنټ وکړئ څومره مسافر دی کوشش کوي کنه د دې سيزون نه ځان ساتي اکثر چې په سعودي عرب کې الزام د باندې ولګي بیا چې دغه هغه خبره ثبوت لاله چې ته به ګناه به خو خبره ده او چې کله ته یو کار نه کوي او بیا چې دغه هغه ثبوت شي کنه نو بیا کې سړی رضا تګرانه ځکه چې سعودي جیلونه چې دغه ډیر زیات خرابي او چې څوک هم د سعودي جیلونه ته تللی او واپس پاکستان ته راغلي نو هغه چې ډیر غټي مسلې دي ډیر غټي بيماري وته لګېدلې نو په دې باره کې تاسو خو دې کمنټ وکړئ د نو ملګرو سره ضرور دا ویډیو شیر کړئ